د کهانۍ شروعات د میلري نومې جینۍ نه کیږي. دا یو پینټینګ جوړوي او دا پریګننټ هم وي او لږې ورځې پس دا مور جوړېدو والی. په دې کې د دې خور جیسیکا راشي او میلري ته وایي چې تا خبرونه کتلي دي، په خبرونو کې ساجیبه خوستلی کیږي. میلري چې کله ټي وي آن کي نو دې ته پته ولګي چې په رشیا کې یو داسې وایرس خور شوی دی. په دې کې د انسان په خپلو دماغو باندې کنټرول ختمیږي او چې چاته دا بیماری وشي نو هغه د خپل ځان د وژلې کوشش کوي. ریپورټر وایي چې تر اوسه پورې چاته پته نشته چې دا کوم قسم بیماری ده، خو بس اچانک چې خلک څه شی ویني نو په خپل ځان باندې کنټرول ختم شي او ځان ډیر په بېرحمۍ باندې وجني. په نیوز کې دا هم وایي چې دا بیماری په لکاو خلکو کې خوره شوې ده او اوس به دا د رشیا نه نورو ملکونو ته هم خورېږي. خو میلري په دې باندې ډیر غور ونه کړي او دا د خپلې خور جیسیکا سره هسپتال ته لاړه شي د خپل چیک اپ دپاره. ډاکټره ورله خوشخبري ورکړي چې د دې ماشوم بالکل صحتمند دی او ډیره زر به دا مور جوړه شي. میلري چې دا واوري نو ډیره خوشحاله شي او واپس کور ته را روانه شي. خو د هسپتال نه د راوتو په وخت کې د میلري نظر په یوه جینۍ باندې ولګي کومه چې خپل سر په زور زور د یوې شیشې نه وایي. میلري چې دا ویني نو ډیره زیاته ګبراو شي او په منډه لاړه شي او د جیسیکا سره په ګاډي کې کینی. میلري جیسیکا ته وایي چې جل ځه، زما په خیال دغه رشیا وایرس دلته هم خور شوی دی، دلته په خلکو کې یو غوبل جوړ شوی او خلک خپل ځان وجني. جیسیکا ډیر په سپیډ باندې د کور طرف ته روانه وي خو حالات نور هم خراب شي، ډیر زیات اکسیډنټ شروع شي. میلري ډیره زیاته یریږي. په دغه ټیم کې جیسیکا څه داسې ویني چې د دې د سترګو رنګ بدل شي نو د دې په خپل ځان باندې کنټرول ختم شي او د ګاډي سپیډ سیوا کی د خپل ګاډي د جنګولو کوشش کوي. میلري د دې د کنټرول کولو ډیر کوشش کوي خو جیسیکا داسې نه کوي. داسې ښکاري چې چا د دې په دماغو باندې کنټرول کړی دی نو دا د خپل ګاډي اکسیډنټ وکړي. خو د خوش قسمتۍ خبره دا چې په دې اکسیډنټ کې دیو ته څه نقصان ونه رسي. دوی دواړه د ګاډي نه راوځي، جیسیکا راپاسي او د سړک منځ ته ورشي او په یو ټرک باندې ځان ووایي. میلري چې دا ویني نو ډیره زیاته ویریږي. دا د خپل خور د جسم خواته هم ورنشي ولې چې ډیر هل هولي هر طرف ته خلک منډې وایي. میلري هم په دې خلکو کې شامل شي او مخې ته روانه شي خو د شانه ورله څوک دیکه ورکړي او دا راوارتی نو یوه ښځه ویني او د دې د مدد دپاره را روانه شي. خو د دې نه مخکې چې دا میلري راپاسی نو دا مخکې څه شی ویني نو دا ښځه هم د جیسیکا په شانته کې خودکشي کوي او د اور په یو ګاډي کې کیني او خپل ځان مړ کړي. په دې ټیم کې د ټام نومي یو کس راشي او میلري راپاسي او خواته یو کور ته ورولي. په دې کور کې د مخکې نه څه خلک موجود وي او دوی هم ډیر زیات یریدلي وي. دوی د یو بل نه تپوس کوي چې اخر دا څه روان دي خو چاته څه پته نه لګي. د دې وجې نه دا خلک ټي وي آن کي په خبرونو کې خوستلی کیږي چې بهر څه داسې څیز موجود دی چې څوک یې ویني نو لیونی کیږي او د خپل ځان د وژلې کوشش کوي. ریپورټر دا هم وایي چې دا وایرس په ټوله دنیا کې خور شوی دی او که څوک هم د دې وایرس نه تر اوسه پورې بچ شوي نو په خپلو کورونو کې کینئ او کړکۍ او دروازې بندې کوي او د کور نه د وتلې غلطي بالکل مه کوئ. نو دا خلک د کور ټولې کړکۍ بندې کړي. د دې سره سره د کړکو په شیشو باندې هم کاغذونه ولګئ د دې وجې نه چې بار کم شیطان موجود دی چې د هغه نظر په دې دننه کسانو باندې ونه لګي. دغه شان 3 ورځې تیرې شي خو تر اوسه پورې چاته څه پته نه وي چې دا اخر څه روان دي. دوی ټول په کور کې ډیر پریشانه وي. په دغه ټیم کې څوک دروازه وټکوي. یوه جینۍ په ژړا باندې وایي چې دروازه راته کولاو کا. ټوم ورته دروازه کولاوي خو ډګلس کوم چې دا ګنجا کس دی دی د دروازې د کولاولو نه منع کوي ولې چې دا یریږي چې دا جینۍ چرته بیماره نه وي. خو میلري په ډګلس باندې ټوپک کیدي او ټام ته وایي چې دا دروازه کولاو کا. ټام ورته دروازه کولاو کی او دا جینۍ دننه راشي. د دې جینۍ نوم اولمپیا وي، دا هم پریګننټ وي. د دې نه دوی تپوس وکړي چې تا په خپلو سترګو باندې پټۍ لګولې وه نو دلته څنګه رالې؟ نو اولمپیا ورته وایي چې زما د کور خوراک ختم شوی و، د دې وجې نه ما د یو کور دروازه ټکوله او په دغه وزن باندې زه دلته راورسېدم. ډګلس چې د دې خبرې واوري نو دا هم ووایي چې زمونږ سره هم خوراک په ختمېدو دی، موږ هم د تېرې شوي 2 ورځو نه دلته بند یو. دوی ټول په دې سوچ کې چې د بهر نه به خوراک څنګه راوړو. حالانکې د دوی د کور خواته یو سوپر مارکیټ دی خو هغه ځای ته په پټو سترګو تلل هم ډیره مشکله ده. په دې کې د دې کور مالک وایي چې د کور نه بهر کیمرې لګېدلې دي خو چېرته موږ د دې کیمرو په ذریعه باندې د دې شیطان د لوکیشن پته ولګو نو موږ به د دې شیطان نه په پټه باندې دغه سوپر مارکیټ ته لاړ شو. او ورته وایي چې زما یقین نشي چې په سکرین باندې په لیدو سره به هم یو انسان بیمار شي خو دا باقي کسان یې منع کړي. خو د کور مالک ورته وایي خو چېرته موږ داسې ونه کړه نو موږ ټول به هسې هم د لوږې نه مړه شو. دا نور خلک د دې په خبره پوه شي د دې وجې نه دا په یوه کرسۍ پسې وتړي. خو چېرته دا بیمار هم شو نو دا به خپل ځان نشي وجلی ولې چې دا شیطان چا هم لیدلی دی نو هغه خپل ځان وجني. د دې نه پس باقي کسان د دې کمرې نه وځي او دا د سکرین طرف ته ډېر په غور سره ګوري. لږ وخت پس موږ په سکرین
سکرین باندې وینو چې د هوا یوه چپه راشي. د دې په لیدو باندې د سړي د سترګو رنګ بدلیږي او لږ وخت پس د هغه د کمرې نه د چغو اوازونه راشي. د دې وجې نه د باقي کسان په منډه راشي، خو د دیو د وررسېدو نه مخکې د کور د مالک خپل سر د یو ټیبل نه ووهي او خپل ځان مړ کړي. دا خلک چې دا ویني نو ډېر زیات ویریږي. دیو ته دا هم پته ولګي خو دا شیطان څوک مخامخ ویني او کو په سکرین یې ویني نو دغه بیماري ورته کېدی شي. نو دیو دا سکرین مات کړي چې په غلطۍ باندې پې هم د چا نظر ونه لګي. دغه شان یوه ورځ بله تیره شي او اوس دیو ډېر زیات وږي شوي. دیو سوپر مارکیټ ته د تلو دپاره یوه بله منصوبه جوړه کړي. ټام ورته وایي چې موږ د جی پی ایس په ذریعه باندې دغه سوپر مارکیټ ته رسېدی شو. د دې نه پس د ګاډي په شیشه باندې کلر وکړي، د دې وجې نه چې د دیو نظرونه بار ونه لګي او نه د هغه شیطان نظر په دیو ولګي. د دې نه پس دیو د جی پی ایس په ذریعه باندې روان شي او په مزه مزه باندې دیو ته سړک هم نه ښکاري، خو د جی پی ایس په ذریعه باندې مخې ته رواني. دلته موږ وینو چې هر طرف ته مړي پراته دي. لږ مخکې چې ګاډی لاړ شي نو دا یو وایبریشن شروع کړي. د ګاډي د سنسر نه پته لګي چې ګاډی د هر طرفه د شیطانانو نیولی دی، خو ټام هار نه مني او ګاډی مخکې روان کړي او په څه ناسه طریقه باندې دیو دغه سټور ته ورسي. دیو خپلې سترګې پټې کړي او دغه سټور ته دننه شي. د ټولو نه مخکې دیو د سټور دا ګیټونه بند کړي. د دې نه پس د خپلو سترګو نه پټۍ لرې کړي. په دې سټور کې د خوراک څښاک هر څه موجود وي. په دې باندې دا ټول ډېر خوشحاله او هر کس چې څومره کېږي نو هغومره راشن جمع کوي. دلته موږ میلري او ټام وینو چې د یو بل سره خبرې کوي. ټام یو ډېر ښه انسان او دې دا میلري هم بچ کړی وي. د دیو د خبرو نه پته لګي چې دیو د یو بل سره مینه کوي. د دې نه پس دی هم د خوراک دپاره سامانونه راخلي. میلري ته په پنجره کې 3 مرغۍ میلاو شي نو دی د خپل ځان سره کېدي. په دې ټیم کې د سټور دروازه څوک وټکوي خو دیو یې د یېرې د لاسه نشي کولاولی. خو بار یو کس په ژړا باندې وایي چې دا دروازه راته کولاو کوي. د دیو په دغه کس باندې زړه هم سوځي، خو دیو یریږي چې چېرته دا کس بیمار نه وي. د دې وجې نه دیو ځانونه تیار کړي، خو چېرته په دغه سړي باندې معمولي هم شک وي چې دا بیمار دی نو دیو به یې مړ کړي. دیو چې څنګه دروازه کولاوي نو دا سړی په زبردستۍ باندې دننه ننوځي او دیو ته وایي چې دا شیطان ډېر زیات ښایسته دی، تاسو یو ځل وګورئ. د دې د خبرو نه دیو ته پته ولګي چې دا سړی خو بیمار دی نو د دې د ایستلو نه علاوه ورڅه بله لار نه وي، خو دا سړی زور لګوي او دننه راځي. د دې وجې نه یو کس د دیو د بچاو دپاره دې سړي له دیکه ورکړي او بار ته وباسي او په خپله هم د دې سره بار ته ودانګي. بار د دیو دا کس مړ کړي. دې د خپلو ملګرو د بچاو دپاره خپل ځان قربان کو. دلته میلري یوه خبره نوټ کړي چې کله دا شیطان نږدې وي نو دا مرغان چغې شروع کوي. د دې نه پس دیو ټول راشن راواخلي او واپس راشي. دغه شان شپه شي او موږ وینو چې ټول خپلو کمرو ته وننوځي. په دې کې بار څوک دروازه وټکوي. کله چې اولمپیا ته پته ولګي چې بار څوک دی نو دا بغیر څه د سوچه دا کس کور ته دننه راولي. په دغه ټیم کې میلري ویني او د ویشتلو دمکي ورله ورکړي. د کور باقي خلک هم په منډه راشي او دا ناشنا کس چې ویني نو ډېر زیات ویریږي. ډګلس هم د اولمپیا ته قار وي چې تا دا ناشنا کس ولې کور ته دننه راوستو. اولمپیا ورته وایي چې زه یوازې بار پاتې شوی ما ته پته ده چې بار په انسان باندې څومره سخته تیریږي. د دې وجې نه مې په دې زړه وسېزو او دننه مې راوستو. د دې کس نوم کیری وي. دا ورته وایي چې ما بار ته مه وباسئ. دا ورته وایي چې زما کور ته څه خلک راغلي وو کومو چې زما د دوستانو سترګې په زبردستۍ کولاو کړې او هغو ته هغه شیطان وخوستو او د هغه د لیدلې نه پس زما ټولو دوستانو خودکشي وکړه او زه په څه ناسه طریقه باندې په منډه دلته راورسېدم. دلته موږ ته پته ولګي چې څوک هم دغه شیطان ویني نو هغه شیطان ورته څه داسې وښیي چې په دې باندې دا انسان ډېر زیات ویریږي. دا شیطان د انسان ته د ژوند د ټولو نه زیات خفګان ورسوي. دا خفګان دومره سیوایي چې دا یې نشي برداشت کولی او خپل ځان وجني. دلته ورته کیري څه نورې خبرې هم وکړي چې د هغه کسانو په سترګو باندې پټۍ نه وي او هغو چې به دا شیطان لیدو نو ډېر به خوشحاله وو. د دې د خبرو نه داسې معلومیږي چې دا شیطان هغه کس نشي وجلی کوم چې د مخکې نه خفه وي، ولې چې دا د مخکې نه هسې هم خفه دی. دې ته نور خفګان نه رسي. په داسې سړي د شیطان څه اثر نه کیږي بلکې شیطان د داسې سړي نه خپل غلام جوړ کړي چې د انسانانو په شکل باندې دا خلک زما مدد وکړي او موږ نور انسانان مړه کړو. اوس یو غټ دا سوال چې دا کیري هم د شیطان یو غلام دی او یا د دې نورو په شانت یو عام انسان، د دې پته به په کهانۍ کې مخکې لګي. نو دیو ټول ورته په کور کې د اوسېدلو اجازت ورکړي، خو د ډګلس په دې کس باندې یقین نه وي او ټوپک راواخلي او د بار ته د وتلې ورته دمکي ورکړي. خو د شانه یوه بوډۍ راشي او د دې په سر باندې وار وکړي او دا بېهوشه کړي. دی ټول دا ډګلس په یوه بله کمره کې بند کړي او کیري د دې ټولو شکریا ادا کړي. په بله ورځ باندې میلري او اولمپیا ته اچانک درد شروع شي. ټام او دا زړه ښځه بره کمرې ته ویسي خو کیري لاندې وي او د دې حرکتونه هم څه عجیبه شانته کې شي. دا د شیطان ډېر زیات تصویران راواخلي او په ټیبل باندې کېږدي او د
دې د سترګو نه موږ ته پته لګي چې کیری هم د شیطان په کنټرول کې دی او دا هم د شیطان یو غلام دی. په دې کې د میلری او د اولمپیا ماشومان وشي، د اولمپیا یو لور وشي او د میلری یو زوی وشي. بل خوا لاندې په پنجره کې چې کمی مرغۍ نو هغه شور شروع کی، د دې وجې نه کیری راواخلي او په فریج کې بند کی او د کړکو پردې راکاږي. په دغه ټیم کې ډګلس ویني نو دې ته پته ولګي چې دا هم د شیطان یو غلام دی. خدا چې شیطان ویني نو مري نه، بلکې د شیطان په وینا باندې د هغه مدد کوي. ډګلس په زور باندې چیغې شروع کی او وایي چې تاسو ته ما ویلو چې دا کس د کور نه بار ته وباسئ. د ډګلس اواز چې ټام واوري نو لاندې راشي، خو په دغه ټیم کې کیری په دې باندې د شانه حمله وکړي، دې له سر ووایي او دا بېهوشه کی. د دې نه پس دا د ډګلس طرف ته روان شي، خو په دغه ټیم کې د دې په غوږونو باندې د ماشومانو اوازونه ولګي. د دې وجې نه دا ډګلس پریدي او بره د میلری او د اولمپیا کمرې ته ورشي. دلته دا د کړکو د پردې راکاږي او څنګه چې اولمپیا بار وګوري دا د شیطان په کنټرول کې راشي. نو میلری ته پته ولګي چې اولمپیا به اوس خپل ځان وجني. د دې وجې نه دا د اولمپیا نه د دې لور واخلي او اولمپیا د کړکۍ نه راودانګي او خپل ځان مړ کړي. د دې نه پس د بوډۍ سر ونیسي او شیطان پې ویني دا هم بیماره شي او خپل ځان مړ کړي. اوس کیری د میلری طرف ته ځي، خو دې په صادر کې د خپلو دواړو بچو سره ځان پټکلی وي. د دې وجې نه تر اوسه پورې دا ښه وي، خو کیری ته صادر راکاږي او ورته وایي چې بهر وګوره. خو په دغه ټیم کې دلته ډګلس راشي او خپلې سترګې بندې کړي او کیری ولي. کیری ته چې پته ولګي چې دې سترګې پټې کړي دي نو د موقع نه پیدا واخلي او په دې باندې حمله وکړي او د بره نه دوی دواړه لاندې منزل ته راولویږي. دلته په ډګلس کې بیتي ومنډي، دې خوا ټام په هوش کې راشي او په څه ناسه طریقه باندې ټوپک راواخلي او دا د شیطان غلام مړ کړي. د دې نه پس ټام بره لاړ شي او میلری او ماشومان غلي کړي. اوس صرف ټام او میلری او دغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه شان 15 کاله تیر شي، میلری او ټام واده هم کړی وي او اوس ماشومان هم غټ شوي وي، خو خطر تر اوسه پورې نه ختمه شوي. بار اوس هم د شیطان غلامان ګرځي او نارمل انسانان ګوري او هغو وجني. دی د 15 کالو نه دغه شانته کې خپلې سترګې پټې کړي او ژوند تیروي. میلری د ماشومانو ته د ژوند د تیرولو ټولې طریقې خوستلي. یوه ورځ په ریډیو باندې د ریک نوم یو کس راشي او زه چې په کمزي کې یم دا ځای بالکل محفوظ دی. دلته زمونږ یوه غټه کالونۍ ده، په دې کالونۍ کې د خوراک څښاک او د ضرورت ټول سامان موجود دی. دا کس ورته وایي خو چېرته تاسو هم راتلل غواړئ نو د دې اوبو سره راځئ. په کوم ځای کې چې د اوبو مقدار د ټولو نه تیز وي هم دغه ځای کې زمونږ کالونۍ ده. دلته ډېرې زیاتې مرغۍ دي، د هغو اواز چې تاسو واورئ نو موږ به پیدا کړئ. ټام په دې کس باندې بروسه وکړي او هلته تلل غواړي، خو میلری منع کړي. دا ورته وایي چې داسې هم کیدی شي چې دغه انسان هم بیمار وي او موږ د دې ځای نه وباسي او وجنیم. د شپې نه ورته ټام وایي خو چېرته موږ ژوند غواړو نو موږ به دغه ځای ته ځو. اخر تر څو پورې به موږ دغه شان دلته ژوند تیرو. په سبا نه باندې چې کله دیو د سامان دپاره بهر لاړ شي نو په دغه ټیم کې دلته د شیطان غلامان راشي. ټام میلری او ماشومانو ته وایي چې دا وخت د دې ځای نه د وتلې، زه به دغه کسان په خبرو کم او تاسو په شاته لار باندې د دې ځای نه وځئ او د دې ندۍ په ذریعه باندې په دې ریډیو باندې چې کوم لوکیشن خوستلی دغه ځای ته ورسئ. خو میلری ټام یوازې پرې خوستل نه غواړي. نو ټام ورته وایي چې موږ له ژوندي پاتې کېدو دپاره به یو کس ځان وجني. د دې نه پس ټام میلری او ماشومان په شاته لار باندې بار ته وباسي او په خپله سترګې پټې کړي او ټوپک راواخلي او د دې کسانو مخې له راشي. دی ورته وایي چې خپلې سترګې ښکاره کړه، خو ټام یې په خبرو کوي. د دې وجې نه چې میلری او دا ماشومان د دې ځای نه وځي، خو دغه خلک دیو په تلو باندې ویني. د دې نه مخکې چې دا خلک په دغه ماشومانو په میلری پسې ورشي نو ټام پې ډزې شروع کړي او دوه کسان ولي. په دغه ټیم کې دا پخپله هم زخمی شي او اوس بغیر د لیدلې باقي کسان وشتل د دې دپاره مشکله ده. د دې وجې نه د خپلو سترګو نه کپړه لرې کړي او دلته دوه کسان نور هم مړه کړي. اوس صرف یو کس پاتې. کله چې ټام د دې د وجلې دپاره ورشي نو دلته شیطان راورسي او شیطان دا ټام په خپله قبضه کې کوي، خو مکمل په قبضه کې د راتللې نه مخکې ټام دغه اخرنی کس هم مړ کړي او بیا خپل ځان هم مړ کړي. میلری چې د ډزو اوازونه واوري نو دې ته پته ولګي چې ټام مړ شو. د دې نه پس دا ډیره زیاته وجاړي. د دې نه پس دا د غزګي ته د تللې فیصله وکړي. دا ماشومانو ته وایي چې دا سفر به ډیر مشکل وي، خو که موږ ژوند غواړو نو دلته به خامخا رسو. او یوه خبره په غور سه واورئ، خو هر څه وشو تاسو به د خپلو سترګو نه پټۍ نه لرې کوئ، ګنې تاسو دواړه به مړه شئ. د دې نه پس دیو سترګې وتړي او د دغه ندۍ طرف ته روان شي او د رسۍ پر ذریعه باندې دغه ندۍ ته ورسي. دی په یوه کښتۍ کې کینی او د دې اوبو سره دا کښتۍ روانه کړي. میلری د ځان سره په پنجره کې بندې دا مرغۍ هم راغستې وي. میلری په ریډیو باندې د رابطې کولو کوشش کوي، خو په دغه ټیم کې دا مرغان چغې شروع کړي او یو خطرناک اواز ورته کیږي، خو دا هر څه اګنور کړي او مخې ته سفر کوي. د لږ مزل نه پس دغه اواز نور هم د دې نږدې شي. دلته موږ یو کس وینو چې د دې خوا له راشي او دې ته وایي چې ته د خپلو سترګو نه پټۍ لرې کړه، ته دلته محفوظ او زما سره خوراک هم شته.
نشته، خو میلري خپل ماشومان په څادر کې پټ کړي، په تماچه باندې هر طرف ته ډزې کوي. په دې باندې دغه کس ته پته ولګي چې میلري ته څه نه ښکاري. د دې وجې نه دا کس د دې کښتۍ خواله راشي او په دې باندې حمله وکړي او په زوره باندې د دې د سترګو نه د پټۍ لرې کولو کوشش کوي. دا ورته وایي چې ته د خپلو سترګو نه دا پټۍ لرې کا او شیطان وینه هغه ډیر زیات ښایسته دی. خو میلري د ځان د بچ کولو دپاره په یوه چاړه باندې په دې حمله وکړي او دا مړ کړي او د دغه ځینه روانه شي. دغه شان 40 غنټې تېرې شي. دوی ډیر زیات ستړي شوي. په دې ټیم کې دا کښتۍ د یو ګاډي سره وجنګېږي. نو په دې وجه د دې زوی او خوراک اوبو ته ولوېږي. په څه ناسه طریقه باندې میلري خپل زوی بچ کړي، خو د دې سره چې کوم خوراک و هغه اوبو ته ولوېږي. په دې باندې میلري ډیره زیاته خفه شي، ولې کو چېرته دیو ته د خوراک څښاک څه میلاو نه شو، نو دیو به د لږې نه مړه شي. د خوراک د کتلې دپاره دا کښتۍ غاړې ته راولي او خپلو ماشومانو ته وایي کو هر څه وشو تاسو به په دې کښتۍ کې اوسئ او د خپلو سترګو نه به دا کپړه نه لرې کوئ. د دې نه پس خپل ځان په کښتۍ پسې وتړي او په مزه مزه باندې یو کور ته ورسي. دلته دې ته د خوراک څښاک سامان خو میلاو شي، خو چې کله دا سامان راواخلي او واپس روانه شي نو په دې پسې شاته دغه شیطان ولګي او میلري ته د انسانانو په اواز کې خبرې کوي. میلري پې ډزې کوي او د دې نه شاته تښتي. دې خوا دا ماشومه چې کله ډزې واوري نو خپل ځان په دې کښتۍ پسې وتړي او په خپله د کښتۍ نه کوزه شي. دا د میلري د کتلې په ځای دغه شیطان ته ورسي، خو په دغه ټیم کې میلري شاته راکاږي او ډیره ورته غوسه شي. د دې نه پس دیو خپل سفر دوباره شروع کړي. دغه شان په سفر کې په دیو باندې 42 غنټې تېرې شي. میلري ماشومانو ته وایي چې اوس په ندۍ کې یوه ښکته چړهایي را روانه ده، په دې باندې به د اوبو دا سپیډ ډیر سیوا شي، نو تاسو به دا کښتۍ مضبوطه ونیسئ. دیو چې کله دغه چړهایي ته ورسي نو د دیو سپیډ ډیر سیوا شي. دی ټول ښه مضبوط دا کښتۍ ونیسي. دا لاره ډیره خطرناکه وي. په دې کې د دی دا کښتۍ واوړي، دی 3 واړه اوبو ته ولوېږي. میلري په دې اوبو کې ماشوم ونیسي، بل خو هغې ماشومې ته ځمکه میلاو شي. نو میلري ته غږ وکړي چې راشئ. د ماشومې اواز چې واوري نو میلري پیدا کړي. دغه شان دیو د خپل سفر د ټولو نه مشکله لاره ختمه کړه او اوس د دیو منزل ډیر نږدې وي. دغه شان دیو ځنګل ته ورشي. په دې کې دیو د مرغانو اوازونه هم واوري. څنګه چې دیو ته په ریډیو کې ویلیو هم دغه شان دیو د مرغانو په اوازونو پسې شاته رواني. خو په دغه ټیم کې دا شیطان دلته راشي او په دیو پسې شاته ولګي. شیطان ورته وایي چې د خپلو سترګو نه کپړه لرې کوي، خو میلري ماشومانو ته وایي چې په اوازونو باندې ډیر سوچ مه کوئ او مخې ته روان اوسئ. دیو رواني نو په دې کې د میلري خپه خوی شي او دا ورغړي. په دې باندې میلري بېهوشه شي. نو ماشومان هم پریشانه شي چې میلري څه شوه. دیو د میلري د کتو دپاره ګرځي راګرځي. په دغه ټیم کې دا شیطان د دې میلري په اواز باندې خبرې وکړي او دیو ته وایي چې د سترګو نه پټۍ لرې کوي. دیو ډیر ناپوهی. د دې وجې نه دیو په دې شیطان باندې یقین وکړي او د خپلو سترګو نه پټۍ لرې کوي. خو په دغه ټیم کې میلري په هوش کې راشي او په تیزه باندې چغې شروع کړي چې د خپلو سترګو نه پټۍ لرې نه کوي او د دې ماشومانو په اواز پسې د دیو خواته راشي. د دې نه پس دی 3 واړه واپس د دې مرغانو په اواز پسې روان شي. دغه شان په دیو پسې دا شیطان شاته ور رواني او د دې ډیر زیات کوشش چې دا خلک د کالونۍ ته دننه نشي، خو دا خلک دا شیطان اګنور کړي او په اخیره کې د کالونۍ ته راورسي او میلري دروازه وټکوي او ورته وایي چې دا دروازه کولاو کوي. دا خلک یې دننه پرېږدي او د ټولو نه مخکې د دې سترګې وګوري او دا کنفرم کړي چې دا بیماره نه ده. د دې نه پسې د کالونۍ ته پرېږدي. میلري چې د سترګو نه پټۍ لرې کړي نو وګوري چې دا د یو لندو سکول دی. دلته زیات تر خلک ړانده وي. د دې وجې نه شیطان دیو ته ضرر نشي رسولی. دلته د میلري ملاقات د ریک نوم یو کس سره وشي. دا په اصل کې هغه کس وي چې میلري او ټام ته د دې ځای لوکیشن ورکړی دی. دلته ډېرې زیاتې مرغۍ هم وي ځکه چې د خطرې په ټیم کې دیو چغېږي. میلري هم دغه خپلې مرغۍ دلته ازادې کړي. په دې ځای باندې زموږ دا کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.